بسم الله الرحمن الرحيم ربهم ورضوانا سورة مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 1 مخکې آیات مبارک کې الله تعالی مؤمنانو ته خطاب فرمایو دی آیات مبارک کې الله تعالی مؤمنانو ته خطاب فرمایي د دې آیات مبارک شان نزول کې مختلف اقوال راغلي دي فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د عمره اراده وکړو مکه مکرمه ته لاړو سواد له صحابه رضی الله اجمعین چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ورسره دي او چې کله کافرانو ته پته ولګیدا تاسو مسلمانانو چې کوم ته منکړه او د اجازه ورشو یا هغه د چې کوم ته اجازه ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا مسلمان چې کوم ته د عمره نیت ته نور څه مبارک اراده باندې نه یو راغلی یعنی زموږ پر صحیح اراده نشته بلکې صرف د عمره په نیت باندې راغلی مکافرانو چې کوم ته بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه عمره ته نه کودا او باندې فیصله وشو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په لاره واپس دی او کال ته به کوم ته راځي نه عمره کوي او صلح هم په دغه باندې وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله واپس روانېدو چې په کومه روخه باندې صلح د اوخه واپس کېناستا صحابه رضی الله اجمعین او چې یې په اسلام کې روخه باندې څه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو دې داسې څنګه نه کړئ خدا الله تعالی طرف څخه وکړه کله چې ابو رسول الله کېدل معوي کې د کافرانو صدات شرایط بیان کا او دا شرایط باندې کې خو دې چې صحابه مدر پای پای نبی ته تاکید وړي او جنو باندې یو باندې کې راو چې روان کا د تاسو راځي دې ودی به کوم استاد د بارا مکه مکرمه خوشي یعنی دې ودی وکړه اکثر به تاسو په عمره کوي دې ودی نفس پاتې کې تاسو بیا واپس راځي د شرط کې چې کوم دې دعوت لري شو چې تاسو بلداس اصحابان راوړي او دریم شرط داو چې کله زموږ د څوک مسلمان چې او تاسو درواړي نو موږ ته به واپس حواله کوي او غناوز بالله کې چې تاسو یو څوک مرتد شو او تاسو واپس کوو چې کله دا خبره وشوي نو اصحاب رضی الله اجمعین ټول په دې باندې زیات خبرو یعنی دې ته په دې باندې خبرو باندې شرایط باندې کوم شرایط چې کوم ته وته شي په دې خبره باندې الله تعالی د آیات مبارک نازل کوي او دا شان کې دوی قول دا دی چې حکیم فرمایي چې یو سړی او یو کسو مدینه منورې ته د تجارت په غرض باندې راغلی او څلور کسان مسلمان ورسره دي نو چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مخکې راوویل وایي فرمایي یو کس پر اصلي وخت د شیطان په شان خبرې کوي نو چې کله دا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی منافقانه تور باندې چې ما ایمان راوړی دی ایمان راوړم او نور مې چې د مدینه منورې په بهر راوړی دی چې کله دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کافر راغلی او کافر راوړل یعنی دا چې کوم دی په درو باندې سره داو وکړه چې کوم ایمان راوړی په دې ایمان نه راوړی چې بیا کله د مدینه منورې په بهر راغله او د چې کوم د مدینه منورې سره په سیده بخار ټول دې کوم ځان سره ورته او خپل وطن ته راوړو صحابه چې کله دې خبر شو ډېر ورته چې خبر تاسو کو قرآن کسان نه نه خبرې تاسو نه دې تاسو راوړو چې کوم سورہ د حدیبی شی او هغه باندې د کافران ولدې د برکې خلاف ورزي او د نبی اسلام تو والسلام چې بیا کړه او وکړه چې هجرت باندې د عمره لپاره روان شو نو دا حکیم ابن حزم د چې کوم په زور باندې تلبیه ویو د مشاهده عمره طرف ته روان دي او د حج لپاره روان دي او هغه ساروي سره سره کوم ساروي د مدینه منورې نه بوتلي کله چې صحابه دا ولې د نبی اسلام تو والسلام ته یو کوم چې باندې امر وکړي د اساس واجب یعنی هو د مدینه منورې چې کوم ته راوځي دا موږ په دې کې نو نبی اسلام تو والسلام هغه ته وکړه
او الله تعالی چې کوم د آیات مبارک نازل کړو او د روایت دی دا چې نبی اسلام والسلام مکه مکرمه فتح کړه نو بیا هم داسې خلکو کافران چې هغوی به په پرمټه باندې طواف کوو سړو د ورځې د بشر اسلام د شپې باندې صحابه یې خفه کېدل غمجن وو په دې باندې نو په دې باندې الله تعالی د آیات مبارک نازل کړو الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تحلوا حلال مګنئ شعائر الله علامات دین ته یعنی علامات دین ته الله تعالی د تاسو حلال مګنئ او فرمایي شعائر چې د سلوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوم بیت الله دې کتاب الله سلام چې د صلات یعنی مونږ او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره دا وی پیروکار دي یعنی علما دي او طلبا دي دې کوم څو سره راسته او څو چې د پسکر نظر باندې بولي چې کوی د شاعر الله د نسبت نظر باندې وګرځا او دا په بیت الله دې الله حکم دی دا په مقابله کې اوس نور جماعتونه دي چې دې ته تاسو نه مدارس کې نور دیني خلقاګان دي چې واته پسکر نظر باندې وګرځي دا کوی الله تعالی یعنی شاعر الله د ذکر د پسکر نظر باندې وګرځا او دا شان کتاب الله دی د کتاب الله په مقابله کې چې یو صورت دي کتابونه یو کې ټول د جام کم چا کم یو د کوم نظر ورته کوي چې شاعر الله د پسکر نظر باندې وګرځا او دا شان صلات او قسم دي چې وجه الله پر باندې د ایمان خاوندانو حلال باندې چې د شاعر علامات د دین د الله تعالی ولا الشهر الحرام او لم يشهد كم محرم دین مراد یا رجب دے او یا ذکر دے مراد ذی قعدہ د درشه ذل الحجہ محرم یعنی دغه ذکر دې میاشتې مراد دی فرمای ولا الحج او نصابی د قربانی یعنی د حکیم ابن هند چې کوم دې د ساروی د قربانی اگر کله د مدینه منوره نه د دې د الله باندې بوتلې او چې کله د حج د بار الله ورکړي دې چې د سره مشابه تاسو دا حلال ذات بار مګړي تاسو دې تاسو په دغه باندې امر وکړئ نو الله فرمایي ولا الهدي او نصابي د قرباني ولا القلائد یعنی دل قلائد او نه امیدار ساروي هغه دور کې بچیګرا دا حج د بار څو ساروي بدل څه موضوع هغه ته وي حال اچولې یو قسم دا غیر وخت چې څنګه اسمنه خواږه به چې کوم دی الله تعالی په دې وطن مطلب چې دا بیت الله شریف ته چې کوم دی روح رسي دې ته رسول صلی الله علیه وسلم او دا د حج یو نخوا نو الله فرمایي ولا القلائد ولا امیدار ساروي ولا آمین یعنی القاصدین البيت الحرام یعنی بزیارته نه او قصد کوونکي د زیارت بیت الله شریف لپاره یعنی هغه چې کوم تاسو دا وایو قسم کوي چې تاسو حلال وګڼئ چې تاسو سره جنگ وکړئ الله فرمایي یو تاسو نه دیو تلقي فضلا من ربهم فضل طرف دیولا ورضوانا او الله عزت تلقي او بیا الله تعالی فرمایي وإذا حللتم کله چې تاسو حلال شئ چې تاسو د احرام نجیکم ته وځئ او حج ورشي الله فرمایي فاصطادوا تاسو ښکار کوئ یعنی د وجه ښکار چې په تاسو باندې کوم حرام هغه تاسو لپاره اوس حلال شو چې کوم دي دا حکم دا د اباحت لپاره دی یعنی الله حکم وکړو د اباحت لپاره دی چې په تاسو باندې چې کوم د وجه ښکار حرام او حالت د احرام کې اوس په تاسو باندې حرام شو خدا احرام دا علاوه چې کوم دی دا حرام شریف چې کوم څومره حدود کې باندې ښکار کول دا حرام یعنی مسلمان باندې چې کوم دی دا نه کوي خدا حرام نه بهر چې څومره هم فائدې کله چې سړی دا حج ته چې کوم دی د حج تمام احکامات هغه چې کوم دی پوره کړه او دا شریف احرام ته وځو دا نه په خپل باندې حرام شو دا چې کوم ښکار کول شي دیو جن الله فرمایي و اذا حللتم کله چې تاسو حلال شي فاصطادوا تاسو چې کوم ښکار کوي ولا يجرمنكم او باعث دې شي په تاسو باندې شنعان قوم دشمنی دی او ان صدوکم یعنی ان صدوکم د وجه دې چې معنا کوي تاسو لا ان المسجد الحرام کې مسجد الحرام دا یعنی تاسو ورته کافرانو د مسجد الحرام نه کوي ما نه کوي اگر چې رسول الله په مقام باندې دا کافرانو تاسو ته وته او هغه
چې کوم د تاسو په ذهنونو کې اوس هم هغه څه موجود دی چې یاره دیو چې کوم د موږ باندې کړي او هغه تاسو موجود دی تاسو دغه د وجه نه چې کوم دی تاسو د بیت الله شریف د څوک په معنی کوي الله فرمایي اتعتدوا چې تجاوز کوي تاسو چې اته وکړي تاسو یعنی کله کې تعالی وقتال باندې بجن باندې واخذ الاموال بغشر كامستر الاموال باندې الله فرمایي وتعاونوا تعاون کوي على البر باندې کوي سره یعنی د دې په کې کارونه چې د یو بل تعاون کوي الله فرمایي والتقوى او تقوا سره یعنی ونهي عنه چې کوم ته الله تعالی من راوړي د باغ کې کوم ته یو بل تاسو تعاون کوي مدد کوي الله فرمایي ولا تعاونوا اذا چې مدد مکوي على الاثم فكنا باندې یعنی على ارتكاب المنهيات ارتكاب المنهيات باندې تاسو باندې شوی فرمایي انور المعين في مفتي محمد اشرف ميلاني رحمه الله ذکر کړی دی د دې نو یا معلومه شو چې کله یو پیسوي یا یو بل سره د مسلمانانو په مابین کې کوم د اختلاف راشي یا د نوکرۍ مسلې یا د بل څه مسلې په هر قسمه مسلې او دا د پدې چې کوم د زمانه د رشتہ دار په حق باندې او د بیا هم چې کوم د سره ورته دی آیات چې کوم الله تعالی څخه کړي په هغه کې د دې راځي راځي چې الله فرمایي تاسو تعاون کوئ صرف پدې په کارونه کې او تاسو تعاون نه کوئ په عدوان په ګناهونو سره چې کوم د ګناه کړي باندې چې یو بل عارفین په ګناه باندې چې کوم د ګناهونو څومره کارونه دي باندې په تعاون کوي تاسو په ډول کې د زمانه رشتہ دار د په ناروا باندې د ګناه باندې بیا چې د هغه مدد ورکوي چې د دې آیات مبارک خلاف وکړو او چې کله دا الله تعالی د حکم خلاف وکړو الله چې تعالی خامخا سزا درکړي نو الله فرمایي ولا تعاملوا چې کوم مدد وکړو على الاثم فكنا باندې والعدوان رسول مو زیاتې باندې الله فرمایي واتقوا الله ويلګي د الله تعالی يعني ذكر ذلك بزراشي فذا الله تعالى حكم ذكر دے راضی يعني ذكر باندې الله تعالی سره حکم بیان کیو دا هغه نه پس پیدا شي زور ور الفاظ راوړي زور او طرف ذکر کوي زما د بندګانو ته زما پرې حکم باندې عمل کوي ذکر دې آسان شي د ذکر د انسان ته الله نه یریږي هغه ذکر دې چرته د ظالم سره نشي ودرېږي چرته ذکر دې د مظلوم مخالف ذکر دې نشي ودرېږي چرته ذکر دې ظلم کیږي دا نه سره چرته هم پاتې ونه کیږي چې څوک الله نه یریږي دې وجه الله فرمایي واتقوا الله ويريد الله تعالى ان الله بشكل الله تعالى شديد العقاب سخت عذاب والے بعد تعالی آیات مبارکوں کی مؤمنہ کی طرف سے خطاب فرمایا اللہ تعالی فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان خاوندانو لا تحلوا حلال مکڑے شعائر اللہ شعائر تعالی يعني علامات دين الله علامات دين الله تعالى ولا الشعر الحرام او لم يعش محترما ولا الهدي او نصار بيد قرباني ولا القلائد او نعمير دار ولا آمين او نقص كون كي البيت الحرام بيت الحرام يبتغون دي فضلا من ربهم فضل ترفل يعني فضل ترفل ورزوان او تعالى من ترفل وإذا أنتم على الكتاس على شيء فاسمعوا أسكار كويتاسو ولا يجرمنكم بعث الشتاس بعد شنعان قوم دشمن يقوم أن صدوكم يعني أن صدوكم توجد دينا جمن كري تاسو على المسجد الحرام المسجد الحرام يعني في مقام الحدوبية ومقام الحدوبية وأن تعددوا تاجتاس تجاوز وكي يعني باقيتان سرا والأخذ الأموال أو باقي استلوتمات مسرا وتعاونوا تعاون كوي على البر والميسرا والتقوى سرا ولا تعاونوا تعاون مكوي وجد مكوي على الإثم والغنابات والعدوان وقصد فقسيات واتقوا الله وإليه تعالى إن الله بشكل الله شديد العقاب سخط عذاب ولده اللهم
صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وتوفيق من اسمك الله نقول مسلمان ورحمه Allah Taala Subhanahu wa taala Allah kembali ke sana lagi ke sebuah yang namanya maaf Allah Taala hanya lagi lagi Allah Taala sawfa Allah sawfa sunnah Mustafa baca Allah dia sejak Allah sunnah baca Allah sawfa sunnah Mustafa hanya Allah ada buat kedua khas sunnah Allah sahih guru guru cek mana guru sifai सुनो समान आता है इखलास अल्लाह सब सुनो उस्ताद की बरकत हो जाए रिज़्क़ की बरकत हो जाए शहर नसीब की अल्लाह सुब्हानहू आखिर खातिम की सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि